کوچیان خلق کوي نه لړنی کمی سنا خون کوي نه او یو ډکه ورکوله یله ها نورم راکا ها سلور نور را سلور والا ورته تا ور کوم پری ده ته پته مو ها لړنی کمی سنا خون کوي نه او دا بل اپیسوډ شروع شو زمونږ دلته راکو شو ماشومان دلته کیوي دا ډېر زبردست ویو پوینټ دی دلته سټے کوو دلته ځان له فروټ وغیرہ چاټ جوړو چاټ خورو صدا دی ویلتا تیار د غردا ما ویل زلف دی ماران دی ویلتا سوکیداران دی ما ویل ما په مخ وهینا دی ویل سپروا دا کوئی چکر مو والے یخنی دا وزو یار ځانو بس یخنی دا تیزو کنه سم تبلیغ لره او ورځ را باندې راغی یخني ډېره زیاته کېږي نو ځان وباسو دي ځینې خپلو کمرو له ځان رسو او دغه سیټه خو تاسو سندري کتلې وه خو د دې سیټه سندري به نوره ډېره زبردست ده ځکه چې مازدیګرې دی واجد صاحب دار ما صادر را لړه کړو یخنۍ لیوني کړو زه یار کمرو ته ځان رسو نو بیا به هلته نورې ګپې شپې لګو خو په لاره باندې سندرېنې هم ډېرې زبردستې راځي هغه سیټ چې کوم زه راتلم نو هغه سیټ نه خو پکې سندرېنې وي اوس به د دې سیټ نه چې کومې سندرېنې نو هغه به هم کیپچر کوو تاسو سره به شیر کوو په لاره باندې به ډرایوینګ کې ډېر زیات احتیاط کوئ تاسو ته به داسې خونه ښکاري دي روډ کې چې راوتي دي دا هم ګاډۍ خرابوي او انتهایی زیات نقصان والا بیا ورکوي نو بیا ګاډۍ ولاړي او خراب شوي وي فیملي ته هم تکلیف وي نو احتیاط سره ډرایوینګ کوئ ډېر زیات ګورئ په لاره باندې چې روان یې زیاتتر شات هم راځي خوش میوجات هم ډېر زیات راځي خو د شاتو هېڅ معلومات نشته چې دا اوس اوریجنل دي که نه 2 نمبر دي زیاتتر به خلک په دې باندې کنفیوز وي نو کمنټ کې ځینې ملګري موږ ته ووایي چې دا فیک دي که نه دا اوریجنل دي والا سوالي ولې مړه واغستې ځان د خبرې پکې پټه خولې شو بیا نه خبرې پکې مونږ کوو ښه خبرې مونږ ځکه پټه خولې شو پورا زمارو
ما خام کېږي مونږ ورسېدو واپس خپل هوټل ته سټې به دلته کوو خوشحاله شو یار ذهن هم لږ ښه شو هوټل ته ورسېدو ښه زو بس دننه ورځو یار چې لږ ارام وکړو حاجی ګران کوتونکو راغلو هوټل کې او مونږ له کچن په حواله کوی کچن به تاسو سنبالوئ مونږ ټول ملګري لګیا دي روټۍ تیارۍ صحیح ده او مقصود بھائی ساجد واجد رضوان او یوسف په مینه مینه رضا نه اوس تاسو راغی مل پیک ته وروړو بس ماشاءالله ولا لك دولة راغه کاپی زي يا ها ماشاءالله دا والی ځان ته تکي كيكه ده بيجي تشوف كبره كده بس يمرا کولاس کې هاته وې کړه پکې ځه چیزو هغه بیس ها یوسف څنګه یوسف ها دا ته کې زیار دا کافي بوس کو به راو کم 400 بس په واتس اپ کېږي او کنه خجګران کوتونکو مونږ راغلو دلته خو نت ورک ایشو دا یو نه زوم کار کوي نه جیاز کار کوي نه ټلنار یو نت ورک دلته هم کار نه کوي خو دلته ایکو لینک ملاويږي نو بیا کارت تاسو ځانته را لای مامرا واغسته دارینداري نو چې دلته راشي او سرابطه تاسو کوي خپل خپلوانو سره چې موږ دلته ورسېدو ځاله یو کارت را لیک 110 روپے باندې ملاويږي 220 روپے باندې هم ملاويږي او دا ز کارت انسټال کوم او اوس په زما رابطي به حل شي واتس اپ په ان شي نو واتس اپ چې ان شي نو بس ټول خلکو ته پته لګي چې خلک رسیدلې دي ها ډېر ماشاءالله زموږ ټور ډېر زبردست تیریږي زموږ کوکینګ سپیشل کوکینګ همیشه چې موږ کله هم ټور وو موږ سره سپیشل کسان وي او اعلی کانا تیاری نو ډېر خوان کوي چې داسې ټول ملګري یو ځای ناستې او ګپې شپې وي نو زه امید لرم چې ستاسو به هم ویډیو خوښېږي او ګپې شپې به زموږ والا خوښېږي نو انشاءالله د نیکسټ پارټ انتظار کوئ پارټ 4 او سٹارټ کیږي سبا سحر نو دا انتظار کوئ